دا ورو سوال کړی دی چې ما یو ځای کې دا حدیث کتلی و چې کله دا ګیلاسونه یو بل له راواچولی شي نو دې کې چې دننه څه دي دا حرام شي دا حدیث صحیح دی او که نه او دویم دا ګیلاسونه یو بل له راچول دا جایز دی او که نه الجواب دې ته په عربۍ کې وایي او علماو دا مسله ذکر کړې ده بعضو قرع الکؤوس قرع الکؤوس دې ته وایي چې لکه څنګه چې دا فحاش خلک او دا شرابیان چې کله شراب څکي نو دا ګیلاسونه یو بل سره ویجنګوي دې ورور چې د کوم حدیث باره کې تپوس کړی دا حدیث خو د سره د احادیثو په ذخیره کې نشته بلکې منګړت روایت چې کوم راغلي به یې کې هم دی نشته دا چې ته وروسته چا به جوړ کړی و په فیسبوک او په نیټ به یې نشر کړی نه زما خو هر سړی مولا دی په فیسبوک کې چې څه نشر اخر کې ورته لاندې ولیکه بخاري مسلم عوامو ته څه پتلی او زموږ عوام خو هغه نه دي چې دین کې ځان ستړی کړي او تپوس به وکړي څه خیال دوی به تپوس وکړي تو خو دا وایي چې هر سورګیره شاګول چې کوم مولوي صاحب بیان راځي نشر کوی چې ګیره یي او پټکوي بس چې ګیره یي او پټکوي او د نوم سره یې مولانا لیکلی شوی بیان یې نشر کوه که بریلی دی که شیعه دی که سنی دی که سلفی دی که هر شی دی خو صرف جیب پټکی و دا اوس عجیبه خبره نو دغه شان دیني مسلې چې سره هغه هم نشر کوي ګړز دغه شعر دا بټون به راکړي او مخکې تا ته دا هم وایي شیطان به دې منع کوي نشر کولو بیا هغه بل هم سم جذبه کې شي چې دا خبره واوري بیا هغه هم هغه نورو ته دا ووایي او داسې د دروغ روان شي نو دا روایت خو نشته خو سوال د یرو دی چې دا کار څنګه دی نو دا کار حرام دی که څوک دا ووایي چې په دې ګیلاس کې اوبه تشبیه د فاسقانو سره پکې راځي او د نشهیزو سره نو که دننه پکې اوبه دننه پکې د خوراک یا عفوا د څښاک حلال صحیح جوس پکې یا سیر پکې او بل څه پکې او بیا وایي چې مو خدای جي دا شی خو حلال دی اوس دا شی حلال دی خو دا طریقه ستاسو دا صحیح نه ده ځکه چې دې کې تشبیه د هغوی سره راشي او که په لاره باندې څوک تېرېږي او دوی ته وکتل هغه به څه وایي وایي به څه تاسو غلط دی وایي به څه نه خو صحیح شو د هغوی طریقه ده او که څوک ناسي او دا چلونه کوي څوک پرې تېر شو نو خلک څه وایي ذهن ته څه راځي شراب څکي دا د هغوی یوه نښه جوړه شوې دا د هغوی نښه جوړه شوې ښه اوس بیا هم بله مسله یې پاتې شوه دا ورور وایي چې ما داسې روایت کتلی وایي کې دا دي چې کله دا ګیلاسونه یو بل له راواچولی شي دننه چې پکې څه دي هغه څه شو حرام شو اوس دا مسله مې یاده کړه دننه چې پکې څه دي دا نه حرامېږي چې کله حرام نه وي خو د طریقې صحیح نه واضح شو